وکړئ چې د دغو ښځو د لاسه دا نارینه هلته تللی نه شي. څنګه چې په ودونو کې ګرځي په فاسد لباس سره او په فاسد عقیدې سره هماغسې دوی په زیارتونو او په هدیرو کې هم ګرځي. نن ورځ زیارتونه د همدغو ښځو د لاسه د لوبو او د تماشو ځایونه ګرځېدلي، میله ځایونه ترې جوړ شوي دي. بخښنه غواړم د اخلاقي فساد مراکز ترې جوړ شوي دي. شریعت د زنانو په مزاج ډېر ښه پوهېږي او ډېر ښه پوه دی. همدا وجه ده چې شریعت پابندي لګولې چې ښځه کله زیارتونو ته ځي نو د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لعنت کې ګیرېږي. افسوس چې د جهالت او ناپوهي د وجې نه دا ښه کار او د ثواب کار ګڼي، حالانکه خپل ځانونه د دې په وجه دوی په جهنم کې غورځوي. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. منګه وینو چې زموږ ځنې پاکې خویندې او مسلمانان وروڼه کال په کال میاشت په میاشت پیسې ټولوي د دې لپاره که الله رب العزت زما حج او عمره نصیب کړي لاړ شمه د کعبې نه طواف وکړم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې مونځ وکړم، د رسول الله د مطهرې روضې زیارت وکړم. همداشان ځنې فاسد دي چې هغوی خپل منځو کې پیسې ټولوي د دې لپاره چې هغوی عرسونو او زیارتونو ته لاړ شي او دا د ثواب باعث هم ګرځي. کله چې نوروز کیږي ځینې ناپوهه ځوانان تاسو لیدلی دي چې د 10 شپو مخکې نه دوی خپل منځونو کې موټرونه برابروي، پیسې برابروي د دې لپاره چې موږ مزار ته ځو، سخي ته ځو. ته خو یو ورې لاړ شه هلته هغه شرکیات ووینه، هغه خرافات ووینه چې ټول د الله رب العزت د غضب او د الله رب العزت د لعنت سبب ګرځي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته، الله دې زموږ میندو ته، الله دې زموږ ورونو او پلرونو ته هدایت وکړي چې دا خرافات، دا شرکیات او هغه کارونه چې د الله رب العزت د لعنت سبب ګرځي شاته پرېږدي، هغه اعمال او هغه کړنې غوره کړي چې دوی نه الله او محمد رسول الله خوشحالیږي او راضي کیږي. لږ تاسې سوچ وکړئ که په زیارتونو باندې عرس کول او په زیارتونو باندې میلوی جوړول د ثواب کار وای نو په مدینه منوره کې به د محمد رسول الله په مقدس مزار باندې د ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما په زیارتونو باندې عرسونه او میلې کېدل. همداشان د نورو انبیاو علیهم الصلاة والسلام په زیارتونو باندې به میلې او عرسونه کېدلی. دا کار به صحابهو کړی وی، سلفو به کړی وی، په خیر القرون کې به شوی، حال دا چې نه دی شوی. نو ای میندو او خویندو داسې کارونو کولو سره ځانونه د جهنم مستحق مه جوړوئ. د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم په لعنت کې ځانونه مه ګیروئ. چې کله محمد رسول الله ورته د لعنت کار ویلی دی نو د بل چا وینا او کولو ته مه ګورئ. سبا به د قیامت په ورځ الله رب العزت سره مخ کیږئ. الله رب العزت ته به بیا تاسو څه ځواب وایئ؟ او کمې خویندې چې په دې کار کې ګیرې دي په زیارتونو باندې ګرځي، خرافات او شرکیات ترسره کوي، تاسو هغه منع کړئ. شته ځینې جاهله او ناپوهه خلک شته په نامه د ملایان چې کله هغو ته دین د محمد رسول الله د احادیثو په رڼا کې او د الله رب العزت د کلام په رڼا کې بیانیږي، چونکه د هغوی شخصي ګټې تر پښو لاندې کیږي، درته وایي چې د دې خبره مه منئ، دا داسې دی او داسې دی. ته راشه د الله کلام واوره ناپوهه، ته راشه د محمد رسول الله احادیث واوره چې الله او محمد رسول الله څه وایي او ته څه کوي. نن ورځ موږ او تاسې وینو هغه خویندې او میندې چې زیارتونو ته روانې دي داسې جامې او داسې سینګارې کړی ته وایي چې کوم واده ته روانه ده، دا چې د الله د لعنت او د غضب سبب نه دی نو څه شی به وي؟ د ترمذي حدیث دی، راویه د حدیث حضرت میمونه بنت سعد رضی الله تعالی عنه ده. عن ميمونة بنت سعد وكانت خادمة للنبي صلى الله